دوستانو د مبین صاحب مرکه در سره شریکه کوم پر خوندوره موضوعاتو باندې غږېدلی چې له کم کسانو سره دا سوچ او دا وهمونه یي چې بیا به ټرمپ افغانستان ته ځي حمله به کوي هغه تیر شل کلنې دورې ته دې وګوري چې ټرمپ له افغانانو سره کومه وفا وکړه د جمهوریت له عسکرو سره یې کومه وفا وکړه له جمهوریتیانو سره یې کومه وفا وکړه له څومره ظلم څومره خیانت څومره تجاوز یې ورسره وکړي آیا بیا به د ټرمپ راتګ ته ولې خوشحاله کیږي پر دې مورد باندې د مبین صاحب دا یو مرکه له تاسو سره شریکه کوم خوندور معلومات پکې پراته دي ته یو خوړه دا ډرتې چې ولي بیا دغوی پسې دا ټول قومونه راوته په د سټو کنډاو کې د دوی مخې ته ودرېده تقریبا یو څو موټر هم سره وسوځول او دا 900 موټر کاروان روان و کابل ته امریکایان اول ورته ویلي چې موږ درځو هلیکاپټر یې کوم راوړو بالاخره هلیکاپټر یې رانغلی امریکایان په خپل غم کې وو دا چې دوی دا فیصله وکړله چې دوی ووځي یو د ننګرهار صفري قطعې دا چې ووته د ننګرهار صفري قطعو والا یې چې موږ په جنګ وځو طالبان ورته ویل چې په جنګ وځئ چېرته وځئ واشنګټن ته ځئ وایي موږ کابل ته ځو هغه دوی په دې سرزورۍ کې چې کابل هم سقوط سو نو بیا یې ورته ویل طالبانو څنګه ده په جنګ ځئ محل سلام غل خوړلي دي کلار راکوي نو که دا خلکو طالبانو ژوندي پرېښی ما دا ملت ژوندي نه پرېښوده بیا دا د زادرانو منطقې کې دا د سټو کنډه او تیرې منطقې کې خلیفه صاحب زر کسان ولیږل چې دا قومي مشرانو ته ووایي چې دا خلک که موږ ووژنو دا په زرګونو فامیلونه بې سرپرسته کېږي او عفه سوی د مشر امر ده یقین ډېر ستر کوشش وکړئ زه تاسو ته عذر کوم چې خلکو ته لار ورکړئ بالاخره یې لار ورکړله لوګر ته چې راورسېده دلته د لوګر مجاهدینو غوښتل چې زړونه پې باندې ساړه کړي دلته دستي مشرانو مداخله وکړله خلیفه صاحب سره د الله ښه وکړي بس دوی ته یې لار ورکړه خو ورته یې ویلې چې مساله به نشي تللی مساله یې نه پرېږده هر څه چې اوس بس همالته د سټو کنډاو کې هم اصلیحت یې واخیستې دا د شکرکلا د بیس او د هغه د خدر د بیس د دوی هم ورته ویلې اصلیحې به نه ځان سره نه وړئ بل چې ځئ سرونه به داسې کته اچوئ دا د کیفیف څه ویډیوګانې راغلي دي که تاسو د دوی لاسونه داسې جګ نیولي دي تاسو لاس که جګ نیسئ که نه خو سر به ټیټ نیسئ نو سرونه یې ټیټ نیولي او دوی ټول ننوتل کابل ته کابل کې میدان هوایي ته لاړل بیا له میدان هوایي نه بیا دوی صفري قطعو ته هغه ته لاړل میرټ هوټل او سیرینا هوټل د اسلام آباد ته چې ځینې تر اوسه هلته شته څه یې د افریقا په ځنګلونو کې کاته کړل څه یې ویوړل اوکراین ته او څه یې نورو هیوادونو ته او څه یې د فلسطین جنګ ته د اسرائیلو سره همکارۍ ته بوتلل دا کار بلیک واټر وکړه دوی سره بلیک واټر کمپنۍ غوښته چې د خپل جګړهیز فوز دپاره له دغسې بې غیرته بې ناموسو خلکو نه ښه استفاده کولی شي نو دا اوس چې خلک وایي د امریکا حکومت نه دا بلیک واټر ځان سره ویوړل دا صفري قطعې ځکه په دوی یې سرمایه ګزاري کړې او غوښتل چې د خپلو اهدافو دپاره په میلیون ډالري جګړو باندې دوی وویشي نو هغه احسانات د امارت اسلامي له دوی سره او دوی چې کله له افغانستان نه فرار وکړه اوس د دوی د غرتو ته ګوره سړی درته حیران پاتې سي په والله چې اسرائیل دغومره احسان ما سره کړی وای لکه تا سره چې وشو ما به کله هم بیا د دوی باد نه وویلی ته راځې د همغه افغان رور باد وایه چې ته له مرګه باج کړلی چاړه په لاس طالب درته ولاړ هغه ته یې نه دا زما بچی ده تا ته مافیوز سوله تا ته لار خوشې سوله ته څه فکر کوې چې طالبان 20 کاله د ناټو په وړاندې تا سره جنګېده هغه وخت نه ناټو و نه امریکا وه ته بې عصري او بې اصلحې پاتې وې طالبانو تا ته لار درکړله ته لاړلې بیا چې دا طالب تا ته بیخي لار درکړې نه یي جګړه دې وکړله درنه ویې ګټله لاړلې څنګه ته په غرو پش راځې دلته داسې نیغ کېږې بیا سمع سادات بیچاره یو مظلوم ده چې کله زه له سمع سادات سره په مقابله کې وم نو موږ خپل یو بل ته سره معلوم یو پتلون یې له غولو ډک پاتې ده ضرورت وسته ده چې زه هغه بیچاره پسې خبرې کومه خو یو مظلوم ده نو مظلوم پسې سړی مظلوم سره سړی زیاتی کوي هغه ظالم هغه ته موږ وایو موږ ظالمان نه یو توبه وباسئ توبه په خدای دغه ده توبه وباسئ پوه شوې امریکایان وایي هغه خلک ټول له اروپا او امریکا نه باسي څوک طالبانو پسې بد وایي
ځکه وایي دا موږ په ریڼ میدان پرېښودو طالبانو ډېر احسان ورسره وکړه دا احسان فراموشه دي نو چې د طالب احسان نه مني د موږ هم نه مني دغه خلک زه د تاسو په خیر دا خبره کوم طالب پسې باد مه وایئ که چېرته تاسو قبولي وي د امریکایان ډېر ارامیان دي دا غربیان هېڅکله وفا نه کوي دوی متلي وایي داسې د طالب احسان قبول نه که خپل ورور یې وژنو ماته به څه توره وکړي تاسو ټول راباسي نو طالبانو صفات کوئ چې کله هم اسناد واخیسته بیا غول خورئ هر څه چې کوئ اوس مه کوئ دا شیونه اوس مه کوئ پښه مو په موزه کې بنده ده مه کوئ پوه شوئ موږ تاسو سره معلوم یو ترتیب روان ده که خیر تاسو خپل ورزشونه وکئ سیستم منظم ده او هغه خنقاق م اغوستی ده او طالبان به له خیر سره موږ ورکوو و د پخ په غږ زو مرۍ ته د یو شی واچو چې اواز د نرسي موږ به د 2025 تر اخره پورې له خیر سره مکمل طالبان ختم کو او موږ په زوره راځو ګر سره بیخه مو جنرال صاحب جنرال وحید دی پیژانده فیضلی وحید ټویټر والا جنرال صاحب سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم چارچوب ده سمی سادات ده ورزش ده او درز او غب ده خدای مو بیخ باسه غوا کنی ته څوک پرېږدي موږ به دعا ورته وکړو چې یا الله شکر خدایه ځکه افغانستان کې خو سیده ماشاءالله مسلکي خلک ډېر دي موږ خو چې نه پوهېږو او الله پاک دې موږ ورته مجبوره کوي نه کار باید اهل کار ته وسپارل شي او اهل کار هغه د تا ته معلوم ده زه چې نه ګوره زه ترافیک ریاست نسم کولی چې غیر مسلکي مونږ میله خراب پرتورات کړو جنرال صاحب زه چې د تا نفر عسکران چې ګورم او د تا دغه یونیفورم چې ګورم د تا نظافت چې ګورم دا په ډېرو خلکو باندې پورته ده زه چې تا یونیفورم ګورم او د قمندان د امنیت د کابل ګورم نو دا شایستګي تا سره لري باور وکړه صحیح داسې حکومت د طالبانو ده اما د تا یونیفورم ته چې زه ګورم تا د سربازانو یونیفورم ګورم دا یعنې د دې شایستګي لري چې ته هر مقام کولی شې او تا نه خلک راضي کېږي دا زه بیخي سل په سلو کې خو د ما یو شخصي نظر ده دا شاید څوک ونه مني هر څوک یو شخصي نظر لري اوس تازه هغه نه دی که خبر شوی ما ته ټرامپ ایمیل کړی کېدای شي زه د هغه د امنیت د شورا سلاکار مقرر سم دعا کوئ ورکه دا د افغانستان حکومتونه دا سړي سر خوري دلته ولسمشر زه خو سلاکار سولم سمې سادات واوره تا به زه خپل مشاور ټاکم او ډایرکټ دې لېږم پاکستان ته چې ورځه پې اوس سره معلوم کړي دا د پاکستان سره جګړه تا په قدر ته زه پوهېږم نه جنرال صاحب زه په خدای کله کله چې تا ویډیوګانې زه ګورم نه د موږ افغانستان داسې او افغانستان د کلشکه با یونیفورم ووسې مایک دغه ورور بند شو بخښنه غواړم مایک نه جنرال صاحب دا بریتو باندې څه نخره کړې دي چې شخ شخ ولاړ دي داسې د ما طبیعت جوړ دي دا حرامي هغه ده داسې نیغ ولاړ دي داسې د چرت مې خراب دی چې را ځواړن دي پوه شولې نن مې طبیعت دا خبره مې ولې جنرال صاحب تاسو ته وکړله زه په آلمان کې ژوند کوم او د ماجرینو بخش کې کار کوم د هر ماجر چې وینم هغه یې تا خوشایند ده که هغه ازبک ده که تاجک ده که هزاره ده ما ته وایست یعنی جنرال صاحب بهترین نظر چرا و یک اخلاق بگوی داره یونیفرم بگوی داره منظم است و چرا طالبای در یک مقام نمیته مثلا یک جای والی مقرر نمیکنه این مطمئن هستیم که زور تایم چې والا جنرال صاحب نم لار ورا کده نو وخت شي لار نه تر راکو جنرال صاحب په خپل جنرال د ورور د ټول حکومت د خدمت کې موږ دومره لیمسای نه لرو چې خپل کونه پکې څو ورور وایي دوستانو د موبین صاحب د مرکه کې مطلب زمونږ دا و زمونږ خپل ارچا خپل نظر د باید سره شریک کوي د جنرال صاحب فدغه خبرو کې چې کومه خبره یقیني دی کوي د ټرمپ وراتګ ته باید یو افغان هم نشي خوشحاله
ټرمپ سي په هر هیواد کې بلکې د ټرمپ په شمول سي هر بهرني هیوادونه انګریزان دي خصوصا امریکا دي داسې په هر هیواد کې پانګونه کوي یا مرسته کوي یا له هغه سره خپلې اړیکې جوړوي دا نه تنها چې د سره د هغه هیواد غم ده د خپلو شخصي ګټو لپاره بلکې ګاونډي هیوادونه وګوري که پاکستان او افغانستان مثلا یو بل سره مثلا ښې اړیکې ساتي یا پانګونه یا هر څه کوي دا مثلا دې ته نه ګوري چې ما سره مثلا کې افغانستان سره کوي هغه دا سوچ فکر نه لري چې پاکستان مزابات کوم که پاکستان له افغانستان سره کوي نو هغه دا سوچ لري زه افغانستان ادا کوم هر کس خپل شخصي ګټې پکې وي نو چې څوک د ټرمپ په راتګ ته خوشحاله سي بیا به موږ افغانستان ته لیږي بیا به افغانستان ته ځو بیا به افغانستان کې جګړه کوو هغه باید دې ته نه سي خوشحاله ځکه چې اولین باید له دې 100 کلنې جګړې څخه چې ټول د افغانستان هغه حکومت چې 100 کاله ورباندې محنت سوی و یعنې 100 کاله ګوري یو ملک یو هیواد یو فوز یو دغه باندې چې څومره محنت تکلیف سوی څومره به منظم ټول په یوه هفته کې ختم سو په شپږو ورځې کې ختم سو ولې ځکه چې کنټرول اختیارات یې ټولې د امریکې تر لاس هر څه چې امریکې خپل دلته څه مصرفول خپلې شخصي ګټې یې درلودلې او هغه اختیارات یې ټول ځان ته وړل کله چې دوی په دې پوه سو چې نور افغانستان یې موږ له لاسه وتلی نور چې موږ په افغانستان کې څه غواړو یا موږ هغه مقصد مثلا هغه مقصد ته رسېدلي یا نه رسېدلي یعنې دا سوچ دا یې فکر اوسي مثلا نور په افغانستان کې موږ هېڅ نسو کولی کم چې څه غواړو راسه ځه نو چې کله ولاړی په له ده نه بعد 4-5 ورځو کې د افغانستان ټول جمهوري نظام سقوط سو له مابین څخه ووغول سو نو که چیرې ټرمپ وفادار وی له دې خلکو سره به درېدلی وی که چیرې ټرمپ وفادار وی پر خپله واده به درېدلی وی که چیرې ټرمپ وفادار وی دې خلکو ته بیا ګټه رسېدلی وی بیا یې په یو بل نامه باندې دې خلکو ته راځئ له ما سره هېواد ته پلانکي ځای ته یو بل ته یې بوتل له هېواد څخه یې وایستلو اوس لکه د موبین صاحب خبره اوس هم بعضې د اسلام آباد په هوټلونو کې وی ویزې ته انتظار دي د بل هېواد غوښتلو ته مثلا تللو ته ناستې خواران په ضلالت کې زندګي ورباندې تېرېږي بعضې ولاړو په ځنګلونو کې یې پرېښودلو چې بېرته اوس د خپل هېواد تللو په ارمان دي خو لاره نه ورته برابرېږي بعضې یې وړو په یو جنګونو کې بعضې څوک بعضې در فدر هر وخت له موږ افغانانو څخه بل چا ګټه اخیستي هر وخت له موږ څخه بل چا نفع اخیستي هر وخت له موږ افغانانو څخه د خپل هیواد د جنګونو لپاره موږ خلکو استعمال کړي یو د خپل هیواد د شخصي ګټو لپاره یې موږ استعمال کړي یو خپل وطن یې نور هم راباندې خراب کړی راځئ له دې کیسو تېر سو له دې بې اتفاقي له دې نفرتونو څخه تېر سو یو هیواد یو ټبر په یوه هیواد کې به پر اتفاقي باندې خپله زندګي کوو په دغه اتفاق سره به څوکه څوکه زموږ او ستاسو تر مابین اختلافات هر څه ختمیږي او هیواد به ابادیږي